دا وایي چې په دنیا کې داسې ژوند تېرو لکه د مسافر. نو عبدالله بن عمر یې څه ناشنا وضاحت کوي، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء. چې ماښام کې نو بیا د سحر انتظار مه کوه، او چې سحر کې نو بیا د ماښام انتظار مه کوه. مطلب دا دی چې د خپل امیدونه لږ رالنډې که. سبحان الله، زار شم د عبدالله بن عمر نه او د هغه خبرونه چې اوس وایي چې ما ورته امیدونه کولی وایي سحر شي نو د ماښام انتظار مه کوه، او ماښام شي د سحر انتظار مه کوه. نو چې د هغه خلکو مبارک کې به یې څه ویلی چې هغه 100 کاله بعد دغه ته ناست دی چې 100 کاله بعد به زما وسیله لویږي، هغوی به دا کوي او دا به کوي، هغوی له هم کور جوړول غواړي، او هغه وایي چې سحر کې ماښام انتظار مه کوه، او چې ماښام شي د سحر انتظار مه کوه. څه پته لګي همدغه شان شوي دي که دا کوم خلک چې څومره چې مړه شوي دي، کم یو ته پته و چې دا زما آخري سحر دی، او کم یو ته پته و چې دا زما آخري ماښام دی. روغ رمټ انسانان ښه کور کې ناست پاس ښه د ټولو سره ګپ شپ، او هغې اخرنۍ شپه یو ته خبر نه وي. دا شپه د اخرنۍ په کټ کې او د خبر نه وي. دا سحر د ده په کور کې اخرنۍ د خبر نه وي. ډېر د کور نه وځي وي بیا راځم، زه صحیح دی چې بیا رالم بیا به خبرې کوو، بیا رام نه شي کور ته. ډېر پکې مقبرو ته ځي او د مړو سره او خښې کې او بیا راشي او د پلانې مړله او پلانې مړله تلي دي او بیا راغلي نه دي واپس، داسې پکې یو شي. ما ته حضور ځو که نه، ما ته مقبرو ته ځو راځو، یو ورځ به صرف ځو راځو به نه. ولې زمونږ په مخ کې نه دي تلي چې بیا راغلي نه دي ډېر شی، او ما ورته د کور نه وځو راوځو، یو ورځ به ترې صرف وځو، بیا به ورته واپس نه راځو. اوس هغه پته نه شي چې هغه ورځ کله ده. لکه عبدالله بن عمر وایي انتظار مه کوه. ما ورته چې کپړې واچوو نو بیا وروسته به وباسو، دا به وکړو دغه به وکړو. هېڅ پته نه لګي چې کومه کپړه به زموږ نه په قینچۍ باندې پرېږدي. کیدای شي دا کومه کپړه چې موږ اچولې ده اوس دا کیدای شي دا کپړه نه په قینچۍ پرېږدي. وایي چې مړی لامبوي نو د دې په قینچۍ نه پرېږدي، د دې پرېږدي که تا چې داسې سوچ کړی دی چې دا کومه کپړه چې ما واغوسته دا به زه په خپله وباسم که نه بیا چې ما څوک لامبوي هغه بیا رانه وباسي. د دې چې د سوچ کړی زړونه زمونږ سم سخت شوي دي که نه. دا قسمه خبرې زمونږ مخې ته تلي راغلي، په خپلو لاسونو م لمبولي دي، په خپلو لاسونو م ښخ کړي دي، په خپلو لاسونو م جنازې اوچتې کړي دي، کټونو له موږې ورکړي دي، او بیا هم داسې دی لکه د سره چې څه شوي نه. څه سخت زړه دی د بعضو انسانانو ته خو چې زه وګورم حیران شم ورته. په لاسنیوه کې به ناست وي، تعزیت کې به ناست وي، د دنیا خبرې به کوي، او بیا چې د هغه ځای نه راوځي بیا به په خندا او په ټوکو ټکا مړه وایي د دنیا رواج دی. نن تی دی لاړ سبا له به ته وي بل ځي، بل ځه نه دی، سبا له به ته بل ځي. او ځکه یو کس خبره کوله، هغه به د مړي لمبول عربی و، ډېر دینداره سړی و، بیان کې لګیا و، هغه دا خبره کوله، داعي و، ډېر تکړه داعي و، او ما ته به خپله دا خبره اورېدلې وه. سعودی و، په دوی کې دا خلک ډېر شتي، د خیر دا ماده الله په دوی کې ډېر اچولې ده. د مړي لمبول د الله د رضا دپاره، او د دې دپاره مقصلې جوړول، د دې دپاره ګاډي وقف کول، د کفنونه او د قبرونه کنسته او د هر څه دا به د الله د رضا دپاره کوي. زموږ په ټول کلي نه په ټول علاقه کې به
په ټول علاقه کې به داسې ځای ته ونه مومي چې هلته دا ورکړي چې دلته مړي د الله د رضا دپاره لمبوله کېږي او کفن او هر شی په منګه ده څوک دې وښیي ماته چېرته که نادرن یو ځای دومره والي موجوده خبره نو دوی کې دا خبرې ډېرې شتي دا خیر نو هغه دا بیان کوي یو ځوان هلک و ما به پېژنده وي زمونږ د کور سره به یې لوبې موبې هم کولې او ډېر وې په ګډو وډو روان وی ما ورته نصیحت کوو چې ته راشه موږ مړي لامبو ته به مړی چې ته یو ورځ موږ سره ولامبې وی ما کېدای شي که دې سره دا زړه ویرېږي او ډېر ګناهونه واپس شي وی هغه ما ته وایي چې دغه ځینې مې کرکه کېږي څه نصیحتونه ورته ما وکړو خو هغه وایي چې زما کرکه کېږي وی به یې ورځ راغی یو ورځ راغی خو ډېره عجیبه طریقه باندې راغی څنګه راغی وی څلورو کسانو وجود کړی و راوړو لامبولو له نو بیا ما لامبو سوچ مې کوو چې ده وایي چې دې ځینې زما کرکه کېږي موږ چېرته دې خبرو ته د سره زموږ دا ذهن نه ځي چې یاره یو ورځ به دغه ځي کې پراته یو په دې کټ باندې او بل به ماړی راړی په دنیا کې داسې ورننوتي اوسم او عبدالله ابن عمر وایي چې سحر کې ماښام انتظار مه کوه کېدای چې ماښام را نه شي او چې ماښام کې سحر انتظار مه کوه وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك او د دې روغ بدن نه فایده واخله د بیماري د راتلو نه مخکې او د دې ژوند نه فایده واخله د مرګ د راتلو نه مخکې دې باره کې خبرې مونږ تېر شوي درس کې کړې وي الصحة والفراغ چې دوه نعمتونه دي خلک دې باره کې به دوکه کېږي دا هغه روایت دی چې امام بخاري راوړی خو بل روایت کې ورسره دا الفاظ زیادت شتي دي الفاظو عبدالله بن عمر وایي وعد نفسك من أهل القبور او ځان په قبرونو والو کې شماره فإنك لا تدري يا عبد الله ما اسمك غدا اے د الله بنده سبا ګوره پته نه لګي چې سبا به دې څه نومي سبا به درته خلک مړی وایي که نه پلانې به درته وایي ما دا فایده درس کې ذکر کړی مو دې ملګرو ته ما دا دنیا موږ پورې څومره نښتي یو که نه چې د هغې دپاره هغه آخرت پکې ډېرو پرېښودی دی دا دنیا دومره زر د سړي نه اخیستی کېږي دومره زر یو سړی دی د ماسخوتن د منځه نه بعد 9 بجې مړ شو څو بجې 9 بجې مړ شو دا د زړه د سختېدو یو نښه ده یو سړی دی 9 بجې مړ شو موږ به وایو چې نوم یې دی منصور په 15 منټه کم 9 باندې د ده نوم منصور دی او 15 منټه د پاسه باندې د نوم مړی دی دا دنیا اوس د دې نه خو زه پته نه شي ستاسو دا زړونه په څه باندې راویښ کړم 15 منټه کم باندې څه دی منصور دی 15 منټه د پاسه مړی نوم ورته هم پاتې نه شو حالانکې دا مشر سړی دی مشر چا به ورته کاکا وي او چا به ورته دادا وي او چا به ورته ماما وي او چا به ورته سیب وي او بل اوس اکه سپینګیري ته ټول مړی وایي مړی هم راویستی دی که نه بچي هم وایي بچي مړی به وایي څه ټیم راوړئ بچي ریږي او ښځې چې کور کې دننه یي دا مړی وایي کور ته راوړئ که نه راوړئ او بیا چې بهر ته بس ته مړی راوباسئ که نه چې او مړی کته او مړی بره او مړی کته او مړی بره حالانکې ښه مخوري سړی به وي ښه دینداره به وي ښه درون سړی به وي ښه
هر څه سیټ ته کا هر څه سیټ ته دلته نه چلیږي دلته نه چلیږي دا دنیا ضروره دا دنیا ده چې دا ساه دې دې بدن نه ووتو که نه چې دا ساه دې دې بدن نه دا نوم درته هم نه پرېږدي نو ته د څه په انتظار کې ناست اوس موقع شتي بازار شتي سامان شتي او پیسې شتي د دې بازار نه ځان له سامان والا سبا له نه بازار شتي نه سامان شتي نه پیسې شتي نه موقع شتي هېڅ هم نشتي اوس که د سره مال یې ویې لګو د الله په لاره کې ته څه وایې چې زما دا بچي به دا مال زما دپاره ولګوي ته دا وایې زه به نوم درته نه پرېږدي نوم